د کابل په غرب کې دغه ځوانان او میرمنې د کتاب لوستلو د سیالۍ لپاره راټول شوي دي او وایي چې د هیواد د روانو حالاتو څخه د وتلو یوازینۍ لاره تعلیم دی. د دوی په خبره له دې راټولېدنې څخه موخه مطالعې او تعلیم ته د ځوانانو هڅونه ده او د دې ډول پروګرامونو څخه یې هدف یووالی په ټولنه کې تعصب او د نورو کرکو له منځه وړل دي. هدف ما از برگزاری امتحان و مسابقه بزرگ کتابخانه که تحت عنوان میتوان اگر بخواهی برگزار شده بود. هدف ما ترویج مطالعه در جامعه و کشور ماست و این کار ما و این پروسه ما ادامه داره تا همتون بچین در شرایط نامعلوم و با سطح ولایات و ولایت‌های مختلف این مسابقه کتابخانه رو برگزار نماییم. دوی وایي ټول ځوانان باید د تعلیم په برخه کې زیات کار او د هیواد له تیارو څخه د ایستلو لپاره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره د افغانستان سرپرست حکومت هم باید ځوانانو ته د کاري چاپیریال د برابرولو ترڅنګ د تعلیم په برخه کې د دا ډول پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي او ټول پوهنتونونه باید د محصلینو پر مخ پرانستل شي. اول تشکری خاص از دولت میکنم. بعد از او از دولت تقاضای مهمی است که می دروازه مکاتب پوهنتون‌ها را برای متعلمین خصوصا دخترها باز کنن، چون که قسمی که پیشتر گفتم بخش یا دیویژن مهمی از سپورت جامعه را زنها و دخترها تشکیل میدن که باید دخترها و زنها مثل کشورهای دیگه نیز در جامعه بخش مهمی را داشته باشن یا وظایف گوناگون را ایفا نمایند. په همدې حال کې د کابل ښار د یو شمېر کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب پلورلو کاروبار ښه شوی او هیله یې دا ده چې دا چاره لا پراختیا وکړي. د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل صفی الله ناصري وایي اوس یې کارونه نارمل حالت ته راګرځېدلي دي او په نږدې وختونو کې به ګڼ شمېر کتابونه چاپ کړي. نو په دې وروستیو دوو میاشتو کې وضعیت هیله بښونکی شوی دی او امید دی چې لا ښه شي او همدارنګه دا وعده هم شوې ده چې پوهنتونونه به پرانیستل شي. نو په هغې سره چې هغه زموږ د مخاطبینو یوه خاصه او عمده برخه ده، نو زموږ فعالیت به انشاءالله عادي حالت ته وګرځي. دغه راز په کابل ښار کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې حکومت د کتاب د فرهنګ او دود کولو په برخه کې بېلابېل پروګرامونه په لار واچوي او له کتاب پلورونکو سره د خپلې مرستې زیاتې کړي. د دوی په خبره چې د پخوا په پرتله یې کارونه ښه شوي دي. د اسلامي امارت چارواکو څخه دا هیله ده چې کتاب دغه ته مطالعې فرهنګ ته توجه وکړي، ځوانان تشویق کړي، ځینې پروګرامونه جوړ کړي او مستقیما له خپرندویو ټولنو، لیکوالانو او ژباړونکو سره دوی مرستې وکړي. د ویلو ده چې د اسلامي امارت په ځلونو ژمنه کړې چې د تعلیم په برخه کې ډیر مهم پروګرامونه تر لاس لاندې لري او پر هڅې کوي چې د هیواد تعلیمي نظام په خپلو پښو ودروي. د افغانستان د سرپرست حکومت په خبره چې د هیواد ټول هغه کدرونه چې له سیاسي تحولاتو سره له هیواد څخه وتلي دي بیرته دې راستانه شي او له دوی سره دې په ګډه د هیواد د آبادولو لپاره کار وکړي.